السلام علیکم. ټیک ټاک چې دی هغه رس تر رزه اپډیټ کیږي او نن چې پکې کوم اپډیټ راغلی یقینا دا اپډیټ چې دا ډیر زیات ښکلی دی. دغه اپډیټ کوم ځای کې دی او دا اپډیټ څنګه طریقې سره کار کوي مکمل طریقه به درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدنه مخکې دا آی ډي ځان سره فالو کړئ او دا ویډیو ځان سره ایډ ټو فیورټ کې واچوئ چې طریقه درنه هېره نه شي. خپل ټیک ټاک په موږ اوپن کوو. ټیک ټاک چې کله موږ اوپن کوو نو بره تاسو ته 3 ډاټ ښکاري، دې باندې موږ کلیک کوو. دې باندې چې موږ کله کلیک کوو نو دا تاسو په فرست باندې وګورئ. دلته به اول نو کریټ ا ټول، دلته کریټ ا ټول چې دی هغه اپډیټ شوی دی. دلته اوس ټیک ټاک سټوډیو ده. په دې ټیک ټاک سټوډیو باندې به موږ کلیک کوو. دې باندې چې کله موږ کلیک کړه نو اوس تاسو ګورئ ټول اپلیکیشن چې دی هغه دې ته ایډ شوی دی او د کریټ ا ټول نوم چې دی هغه بدل شوی دی. نو دا تاسو ښکاري مونټایزیشن ټول چې دی او مور ټول انالیټکس ټول دلته ایډ شوی دی او د کریټ ټول نوم چې دی هغه بدل شوی دی، هغه ته ټیک ټاک سټوډیو نوم ایښودل شوی دی. که دې نه موږ دغه شان بیک راوځو او بیا کته د پروفایل لاندې موږ وګورو، دا تاسو کته شئ ټیک ټاک سټوډیو. دا اوس دلته شارټ کټ ایډ کړی دی. په دې چې موږ کلیک کوو نو ډایرکټ په موږ هغه ته لاړ شو د مین اپلیکیشن ته. نو دا ټیک ټاک یو ښکلی اپډیټ راغلی. یقینا چې دا اپډیټ پس تاسو لازمی خوښ شوي. که دا اپډیټ تاسو سره کار نه کوي نو تاسو لازمی خپل ټیک ټاک اپډیټ کړئ، دا به تاسو سره کار شروع کړي. ځکه چې دا کوم یو اس ای یو کې اکاونټ دی هغو ته زر میلاو شوی دی. د دغه شانتې ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ د آی ډي ځان سره لازم فالو کړئ. والسلام.